د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې جوړ د پلټنې لوی ریاست دی. یاد لوی ریاست په 1319 لمریز کال کې د کورنیو چارو وزارت په تشکیل کې په خپلو دندو او فعالیتونو پیل وکړ. دغه ریاست د کورنیو چارو وزارت یو له اساسي او مهمو ریاستونو څخه ګڼل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د پلټنې لوی رئیس مولوي سلطان محمد مفکر سره مو د دغه ریاست په کړنو او لاسته راوړنو مرکه کړې. ښاغلی مفکر د یاد ریاست د کړنو او فعالیتونو په اړه داسې وایي. کنټرول تفتیش د ډېر پخوانه ایجاد شوې اداره ده چې د هر نظام اداري د غفلت وظیفوي نه ساتي، د فساد او د ارتشا نه یې ساتي او د غفلت نه ساتي، مخې ته یې راولي تر څو هغه ادارې چې د کوم د څه دپاره وضع شوي دي په هغه کې استعمال شي. نو موږ هم په ریاست کنټرول او تفتیش کې دغه اداره تقریبا اوسه پورې چې موږ راغلي یو تر 10 نه زیاتو ریاستو ته د موږ هیئتونه تللي، د اصل موجودي ټول هغه کوم اصولي مراحل یې طی کړي دي او موجودي مو کړې ده. دویم ریاست معیارهای مسلکي ده. دا په دې کې کار کوي چې هغه کوم طرز العملونه استقامت کاري مختلفو ریاستو ته ورکړلی شوي آیا د هغه معیار مطابق دي او که نه دي. مثلا یو افسر مقرر کیږي، د هغه دپاره کوم شرایط دي، دا کس چې راځي په دې شرایطو کې پوره ده او که نه، یا کوم طرز العمل ورکړلی شوی هغه د خپل طرز العمل مطابق چلیږي او که نه چلیږي، تشبث وظیفوي کوي او که نه. دریم ریاست اداري ده. هغه د ټولو ریاستونو د مقام پورې اداري چوکاټونه ګوري چې کوم صادره، وارده، رسیدات، پیشنهاد، استعلام مختلف مکتوبونه دي د اداري چوکاټ په مطابق دي او که نه دي. تکثیر د مکتوب چې کیږي شوی ده که نه ده شوی، ځنډ سره شوی که بې ځنډه شوی، هدایات، فرامین، احکام چې راغلي دي تکثیر شوي دي که نه دي تکثیر شوي او هغه تر کومه حده پورې عملي شوي. او بل په همدغه معیارها کې یو لویه اداره موږ د سمې شکایاتو لرو. د سمې شکایاتو اداره دا د عوامو شکایت له پولیس نه او یا د پولیسو شکایات له پولیس نه د دې دپاره ایجاد شوي. الحمدلله په دې کې ښه تیز پرمختګونه شوي. دغه ریاست د کورنیو چارو وزیر تر مستقیم اثر لاندې دی او په دریو لویو برخو کې چې هغه د عینیاتو، اداري پلټنې او مسلکي معیارونو په برخو کې د کورنیو چارو وزارت له ټولو اداراتو څخه پلټنه کوي چې د یاد ریاست مرستیال ښاغلی احمد الله احمدزی په اړه داسې وایي. د پلټنو عمومي ریاست په ټوله کې 3 ریاستونه لري چې یو برخه د عینیاتو د ریاست دی، د اجناسو د پلټنو ریاست دی، بل برخه د مسلکي معیارونو دی، بله برخه د اداري تفتیش دی. ورسره څو امریتونه او مدیریتونه هم لري او د په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتونو او ولسوالیو او امنیه قومندانیو کې تفتیش مسؤلیت لري. د پلټنو ریاست تر اوسه پورې د وزارت اړوند په ریاستونو کې خپلې پلټنې ترسره کړي دي او ځینو کې روانې دي او راپور هم تر مشرتابه ته تر ډېرو رسېدلی دی. او کابل د امنیتي حوزو کارکرد باره کې، د هغوی د اجناسو عینیاتو باره کې، مسلکي معیارونو باره کې او اداري کارونو باره کې هم پلټنې کړي دي او دې نه پس انشاءالله ولایتونو ته مې اراده ده په ولایتونو کې هم خپل مسلکي پلټونکي ټیمونه لیږو او هلته به کار کوي. اصل کې خو چې اسلامي امارت له راتګ سره ځینې پخواني کارمندان په حکومت کې بلکې ډېر حکومتي کارمندان پاتې دي، هغوی موږ استفاده کوو او نوي کوم ملګري چې دلته مقرر شوي دي په ریاستونو کې، په ولایتونو کې، قومندانیو کې، دوی له کارونو سره نوي دي. نو دوی لپاره چې مثال دغه طرز العملونه یو درس هم دی، یو لارښود هم دی او د اول ورځو نه اوس د ملګرو لپاره ډېر مفید تمام شوي د خپلو کارونو کې، مسلکي کارونو کې ورته ډېر فایده کړې ده. او بله مسله دا ده چې دوی زموږ په نسبت باندې تجربه هم لري په دې کار کې او تجربې سره چې اخلاص وي
او دوی زموږ ښه تعامل وګوري نو موږ سره ډېر زیات همکاري کوي. موږ ډېر زیات کار په دوی روان دی او دوی نه موږ استفاده کوو، په عملي کار کې ترې استفاده کوو، مشورې ترې اخلو، دې تجربې نه موږ ګټه اخلو. نننی چمتو شوی ځانګړی ریپورټ مو د پلټنې لوی ریاست څخه هم دومره و. تر بیا ښې چارې.